که تاسو دا نسوار اچوي نو تاسو ته دا پته نشته چې دا ستاسو خولې ته د کینسر راوړلو یو سبب دی او ستاسو چې کوم غاښونه دي د هغه خرابېدو یو سبب دی او د دې سره ستاسو چې کوم زړه دی هغو ته د بیمارو راتګ یو سبب دی او د دې سره سره ستاسو چې کوم برین او مازغه دی د هغې خرابېدو یو سبب جوړېدی شي او سبب داسې جوړېدی شي چې ګورې په دې کې دننه نیکوټین ورته ویلی شي چې هغه انسان عادتي کوي او کله چې انسان عادتي شي هغه بار بار نسوار په شونډه کې یا په خوله کې کیدي نو دا نیکوټین زموږ چې کومې په خولې کې خلیې ورته ویلی شي سیل ورته ویلی شي چې په هغې کې دننه DNA ورته ویلی شي کوم چې د مور او پلار نه خصوصیات بچي ته راوړي نو په هغې کې انټرپشن او په هغې کې ګډوډوالی شروع کړي چې د هغې د وجې نه انسان چې کوم خوله ده هغه ته هم د کینسر لګېدو خطره کیدی شي او غاښونه چې کوم دي هغه د خرابېدو طرف ته تللی شي او د دې سره د زړه بیمارۍ او د دې سره ستاسو چې کوم برین او مازغه دي دا هم خرابېدی شي او په دې کې ماشومان نن سبا ډېر زیات انولو شوي دي مطلب پکې لګیا دي چې هغه بار بار د لږ ټایم دپاره او لږه خوشحالي دپاره دا څیزونه د شرارت دپاره استعمالوي نو کله چې دا یو انسان د شرارت دپاره استعمالول شروع کړي نو په دې نیکوټینو کې دا یو خراب عادت دی چې دا انسان عادتي کوي کوم ته چې اډکشن ویل شي او کله چې انسان عادتي شي نو بیا انسان د دې څیزونو نه منع کېدل ډېر زیات مشکل شي نو تاسو ته به خامخا خپل هغه جواني رایادېږي چې کله تاسو په نسوارو باندې عادت کېدي نو که چیرې تاسو اوس وایئ چې موږ د دې نسوارو نه منع شي او زموږ چې کوم صحت دی هغه د دې بیمارو نه د بچ کېدو کوشش شروع کړو نو تاسو ته پکار دی چې کوم مسواک دی او د دې سره کوم لونګ دی دا تاسو بار بار استعمالوي او د دې سره کوم الایچي دی هغه تاسو استعمالوي نو د دې نه تاسو بچ کېدی شي